السلام علیکم ملګري د ټیکنیکل نقیب سره پلان شوی م په دې لاس تاسو سره جوړ خوشحال به تاسو ملګري نن ډېر زبردست خوندور ویډیو راوړی دو نن ویډیو کې ملګري نن ویډیو دغه په برکت تاسو څنګه کولای شئ ملګري که تاسو یو کول مخته اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړی وي هغه اپلیکیشن تاسو ملګري بیا ختم کړی وي هغه اپلیکیشن ملګري نه دي ختم شوی مکمل نه دي ډیلیټ شوی دا طریقه تاسو مکمل په دغه ویډیو کې درښایم تاسو هغه یو کول مخته اپلیکیشن څنګه ډیلیټ کولای شئ ساده ملګري ویډیو خیره پرې ګورئ تاسو نن د درخواست کې تاسو ما یوټیوب چینل ته نوی راغلی مهرباني وکړئ د ما یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ سبسکرایب کولو لپاره ملګري دغه سیر سبسکرایب تاسو ښکاري دلته راشئ په دغه سیر سبسکرایب د کلیک وکړئ چې کله دلته تاسو په دغه سیر سبسکرایب د کلیک وکړل ستاسو ته چې دلته ملګري دغه ګنټۍ نشان دروځي دلته راشئ په دغه ګنټۍ نشان د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو ملګري دغه ګنټۍ نشان د کلیک وکړل ستاسو ته چې دلته ملګري د پوسټر کې آل د ګنټۍ آپشن ښکاري تاسو دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړم چې ستاسو ته په وخت در ورسي ملګري که ستاسو چیرې دغه ویډیو خوښ شوله د ویډیو د سره لایک کړئ که غواړئ ملګري چې د نورو ملګري سره شیر کړئ دلته به دغه شیر آپشن د کلیک وکړئ دلته چاته هر چاته ستاسو دغه ویډیو سینډ کولی شئ څه دي ملګري نه راځو د ویډیو په طرف ویډیو شیر کوم چې کله ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی ساده ملګري ستاسو دلته ملګري زه خپل اپلیکیشنان در ښکاره کوم صدیقه ملګري زما په موبایل کې څه اپلیکیشنان دي ساده ملګري دغه اپلیکیشن ستاسو ته ملګري دلته زه در ښکاره کوم ملګري تاسو ورته کتلی شئ ما په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشنان دومره کم دي صدیقه ملګري خو زما نه چې کوم دی ملګري دغه موبایل یې مکمل مونه ډک کړی دی صدیقه ملګري ما ته هغه اپلیکیشنان ډېر نه را ډاونلوډ کړي دا څه شي په وجه ملګري ستاسو که یو کول مخته ملګري خپل پلی سټور اکاونټ جوړ کړی وي ملګري یا اپلیکیشنان پکې را ډاونلوډ کړي وي هغه اپلیکیشنان ملګري ستاسو بیا ختم کړي وي خو هغه اپلیکیشنان ملګري نه دي ختم شوي د پلی سټور نه هغه موجود دي پکې صدیقه ملګري ستاسو ملګري دغه طریقه زه در وښایم ستاسو دلته راشئ چې کله ستاسو پلی سټور اکاونټ را خلاص کړم ستاسو دلته راشئ په دغه درې لاین هم د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو ملګري په دغه درې لاین هم د کلیک وکړل ستاسو ملګري بیا دلته دغه آپشن راخلاص چې کله ستاسو ملګري دلته دغه آپشن راخلاص شو ستاسو ته چې دلته ملګري د اپوز په سر کې اولنی آپشن ښکاري تاسو دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو ملګري په دغه آپشن د کلیک وکړل ستاسو ته ملګري بیا دلته دغه رقم ته راشئ چې کله ستاسو ملګري دغه رقم ته راغلل ستاسو ملګري لږ انتظار کوئ دلته زه یو بل آپشن ستاسو ته در ښکاره کوم صدیقه ملګري ستاسو ورته کتلی شئ چې زما موبایل پلی سټور اکاونټ چې کوم دی دغه نه هغه نه پکې ډاونلوډ کېږي دغه سره لیکه پرې وغوړېدو صحیح دی کړه ملګري ستاسو هغه اپلیکیشنان څنګه ارجاوت وایي ملګري ستاسو ته چې دلته ملګري دغه لار په سر کې آپشن ښکاري ستاسو دلته راشئ ملګري دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو ملګري په دغه آپشن د کلیک وکړه ستاسو ملګري دلته دغه آپشن راخلاص شي ګورئ ملګري ما ته دلته دغه آپشن راخلاص شه ملګري ستاسو ته چې دا کوم اپلیکیشنان ښکاري دغه اپلیکیشنان مو یو کول مخته را ډاونلوډ کړي وي دغه اپلیکیشنان مو خپل د موبایل په سکرین کې ختم کړي وي ملګري دغه اپلیکیشنان مو دلته بیا را جواز کړل صحیح دی که ملګري ستاسو ملګري دغه مکمل څنګه دغه ځینه ختم کوئ صحیح دی که ملګري ستاسو ته ملګري دغه طریقه زه مکمل په دغه ویډیو کې هم در وښایي صحیح ده ستاسو ته چې دلته ملګري دغه کراس آپشن ښکاري ستاسو دلته ملګري راشئ دلته ستاسو ملګري په دغه کراس آپشن د کلیک وکړئ دلته ملګري زه په دغه کراس آپشن د کلیک کوم چې کله دلته ستاسو ملګري په دغه کراس آپشن د کلیک وکړئ ستاسو ته چې دلته ملګري دغه آپشن ښکاري ستاسو بیا دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ چې کله دلته ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړل ملګري ستاسو ملګري ورته کتلی شي هغه اپلیکیشن ګورئ چې هغه اپلیکیشن د دغه نه ختم شي ګورئ ملګري هغه اپلیکیشن ختم شو صحیح که ملګري ستاسو که غواړئ چې بل ختم کړي دلته په دغه کراس هم د کلیک کوئ بیا په دغه هم د کلیک کوئ دغه اپلیکیشن دغه ځینه ختم کېږي زه دلته دغه اپلیکیشنان څه ختم کوم صدیق را ستاسو چې دلته ملګري دغه آپشن ښکاري تاسو دلته راشئ په دغه کراس آپشن د کلیک کوئ یا په دغه آپشن د کلیک کوئ دغه اپلیکیشن دغه ځینه ختم کېږي صحیح دی که ملګري صرف په دغه کراس آپشن د کلیک کوئ لکه دلته چې زه پې کوم صحیح کړه دا رقم ته بیا دغه اپلیکیشنانه دغه ځینه ختم شي صحیح دی که ملګري دا وه زما نوې ویډیو چې ستاسو هم دغه طریقه ملګري په دغه ویډیو کې هم در وښوله صحیح دی ملګري ستاسو نه بلې ویډیو پرې اجازت غواړم د الله په امان